بسم الله الرحمن الرحیم. د اذان پاڼې درنو کتونکو سلام او احترام. نوروز د کال لومړۍ ورځ ده. په دغه ورځ کې ژمی پای ته رسیږي او پسرلی شروع کېږي. طبعا د پسرلي له شروع کېدو سره ونې نوې پاڼې کوي او دغه راز ګلان هم راشنه کېږي، نوې ګلان، او فضا طبعا شنه کېږي، تازه هوا او د خوشحالۍ احساسات وي. خو نوروز یوازې د طبیعت د بدلېدو، د فضا او د هوا د بدلېدو وخت هم نه دی. دا یو دیني او مذهبي اړخ هم لري. په ځینې هېوادونو کې نوروز د دیني اختر په څېر لمانځل کېږي او دغه لمانځل تر اوسه پورې هم پاتې. ځینې هېوادونو کې لا هم نوروز لمانځل کېږي. مثلا په ایران کې چې پخوا د زردشتیانو ځای لا هم نوروز پکې لمانځل کېږي. دغه راز په اسرائیلو کې چې یهودي هېواد دی هم نوروز لمانځل کېږي، او په افغانستان او عراق او ترکیه او ځینې نور هېوادونو کې. اوس نوروز طبعا موږ سیکولر دنیا کې اوسېږو، نو د نوروز هم دیني اړخ ډېر زیات نه لري، نو تر ډېره فرهنګي او رواجي اړخ لري. نو ځکه په یهودي هېوادونو کې هم لمانځل کېږي او په اسلامي او غیر اسلامي هېوادونو کې هم. نو دا چې په دغه د اسلام د دې مسایلې په ارتباط څه نظر لري او د یو مسلمان په توګه موږ څه مسؤلیت لرو چې آیا دا ورځ ولمانځو که ونه لمانځو. ښاغلی استاد دلبر خان سیلاب مو مېلمه کړی او له ده سره به د نوروز په تړاو مرکه لرو. اول خو استاد محترم ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. په دغسې حالاتو کې چې تاسو ډېر زیات مصروف هم یې او بیا مو ته وخت هم راکړ، ډېره مننه. د هر څه مخکې له دې چې موږ د نوروز دقیقو مسایلو ته ننوځو، لومړۍ پوښتنه دا چې نوروز ستاسو په نظر وایي څه ته؟ ځکه تر هغې مخکې چې موږ یو څه پېژندلي دي هم پرې کولی نه شو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد. محترم ورونو، نوروز د مشرکینو، مجوسیانو، آتش پرستانو او پارسیانو د یو اختر په حیث لمانځل کېږي. دا ورځ د عیسی علیه السلام د پیدایښت نه 583 کاله مخینه لري او د ایران او په مجموع کې د خراسان او یا د ایرانی امپراتورۍ اړوند سیمو اساطیري یا اسطوري تاریخ داسې وایي چې د دې تاریخي مخینه داسې ده چې د دوی یو ډول بادشاهان یا اتلان په دې ورځ زیږېدلي دي، لکه کیومرث، هوشن پېشدادي، تهمورس، فریدون. دا په دې ورځ زیږېدلي او د دوی د اتلولیو بعضې ورځې دي. همداسې فردوسي وایي چې د جمشید په نوم یو بادشاه په تخت ناستو په دې ورځ باندې. همدارنګه کیخسرو یو بل بادشاه ته ورد شوی او د زردشت په نوم دین د هغې پیغمبر یعنې زردشت په دې ورځ باندې خپل نبوت یا دعوت اعلان کړی او د اهل تشیع په ان حضرت علی رضی الله تعالی عنه په دې ورځ باندې د خلافت په مسند باندې ناست دی. همدارنګه یو شمېر نورو پخوانیو شاهانو دا ورځ په همدې نیت او په همدې ان لمانځلې ده چې په هغې کې هخامنشیان، شکانیان، ساسانیان، سلجوقیان، خوارزمشاهان، تیموریان، غزنویان او هوتکیان راځي. هغوی په هماغه وختونو کې هم په مختلفو نیتونو سره لمانځله. البته هلته یې د هغوی په منځ باندې په دې اواخرو کې هدف یوازې فرهنګي مخینه او یا د خوشحالۍ مطلب، خو په مجموع کې که په هر نیت دا تجلیلیږي یا لمانځل کېږي، نو اسلام بغیر د خپل اصلي 2 ورځو اخترونو نه نور هر نوع تجلیل تحریموي، که هغه د عبادت په نیت وي، که فرهنګي اړخ ولري، که حکم ته استاد وروسته راځو ځکه دا به موږ تفصیلي څېړو. ستاسو مطلب دا دی چې نوروز یو زردشتي دیني اړخ لري. خو موږ ځینو کتابونو کې لولو چې دا قبطیان، مصري قبطیان هم دعوه کوي چې نوروز د دوی اختر دی او دا دوی په عربي کې طبعا نیروز وایي. دوی وایي چې دا قبطي
او فرعوني ریښه لري نو هغوی هم ومنځل مطلب دا چې دا یو ملت فرهنګ یا دین اسلامي فقه په دې کې مکمل ډېر زیات دلایل لري او هغه دلایل ته ستاسو پام کې دی چې وروسته بیا راشو چې فقها په دې کې څه وایي هغې کې یو نیروز دی او یو بیا مهرجان دی نیروز د پسرلي آغاز ته ویل کېږي چې د حمل اوله ده او مهرجان د میزان یا تلې د ورځې اول ته ویل کېږي چې هغې ته بیا مهرجان ویل کېږي د میزان یا تلې لومړۍ ورځ نو دې ته وروسته راځو چې په دیني اړخ سره د فقهاو په دې کې اقوال یا نصوص یا د هغې کې د هغوی فرمودي زما پوښتنه دا وه مخکې له دې نه چې د اسلام حکم ته راشو چې نوروز ستاسو په نظر یوه عقیدوي عنعنه ده او که فرهنګي اړخ هم لري نوروز په حقیقت کې اوس فی الحال خلک ورته په یو فرهنګي اړخ باندې ګوري لیکن په حقیقت کې اسلام د نظر دې ته فرهنګي نه ویل کېږي اما موږ وایو چې که موږ دې ته په فرهنګي اړخ باندې لمانځو دې ته خپل امکانات وقف کوو دې باندې کار کوو دې ته تیاری نیسو نو دغه ټول داسې څه دي چې دا دې ته یو نوع عبث یا بدعت یا خرافات یا د اسلامي دایرې کار نه بهر یو کار دی نو په دې اند باندې دا خبره بیا اسلامي اړخ راځي که موږ یې فرهنګي ته وایو یعنې مثال ته ته لکه ملل متحد بعضې ورځې لري لکه مادر ډے ده لیبر ډے ده استاد ورځ ده د مزدور ورځ ده په حقیقت کې دلته اوس خلک سیکولرزم دې ته یو فرهنګي نوم ورکوي لیکن اسلام په خپل ذهن کې بیا هغه تحریموي هغه تردیدوي مثلا اسلام بیا خپل همغه اصلي بدعتي شکل ته بوځي زه وایم چې ګوره که چېرته دې ته هر رنګ ورکوو که فرهنګي اړخ ورکوو یا دیني ورکوو یا بل ورکوو خو په مجموع کې دا شی یو عبث او بیکاره کار دی او په حقیقت کې دا کار مخکنیو کافرانو مجوسیانو زردشتیانو یو اختر په حیث مانځلی دی که موږ هم هغه کار کوو تاسو خو نه نو ځکه عرض مې دا دی چې کله یو کار کفر کړی وي او موږ د هغې په نقش قدم په پیروي باندې روان یو نو زموږ او د هغوی په منځ کې بیا فاصل نه موجودېږي زموږ او د هغوی په منځ کې بیا فرق نه موجودېږي نو چې فرق موجود نه شو خبره بیا هغه که فرهنګي اړخ کې موږ انوارو نو بیا هم هغه دیني اړخ ته ځي زما خپل نظر دا دی چې دا یو دیني صبغه لري او د دیني صبغې په درلودلو سره نو دا زما په نظر باندې مطلق تحریم دی او رد دی البته دلایل ته وروسته راځو چې په دې کې د دیني اړخ کوم ځای او په دې کې د فقهاو البته د قرآن د احادیثو او د فقهاو او د فتاواو په رڼا کې دا خبره کاملا مردوده ده نو زه په خپله دې ته د یو دیني اړخ په نظر ګورم نو زه کې تحریموم تاسو چې دیني نظر په دیني سترګه ورته ګورئ تاسو خپل ویل تحریموي زه به یو ځل بیا پوښتنه تکرار کړم چې ضرورت هم ډېر دی چې اسلام د دې باره کې څه نظر لري مطلق حرام ده که څه ځای هم د لمانځلو اسلام کې بالکل مطلق حرام دی او د هغې دلایل داسې دي چې الله تعالی فرمایي چې والذین لا یشهدون الزور قرآن فرمایي چې والذین لا یشهدون الزور د دې آیت نه امام قرطبي او امام ابن کثیر رحمهم الله د دې نه د نوروز او مهرجان معنا اخیستې ده هغه کسان چې د دروغو او د ټګۍ مجالسو ته نه حاضرېږي مؤمنانو صفت کې دا راځي نو مؤمنان باید دغسې ورځو کې اشتراک ونه کړي نو په قرآن باندې د قرطبي او ابن کثیر نه نور څوک ښه نه پوهېږي هغوی چې لا یشهدون الزور نه دا معنا اخلي چې دا د نیوروز او مهرجان ورځې دي هغوی یاده کړې ده هغوی په خپلو تفسیر کې امام قرطبي رحمه الله او ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې والذین مؤمنان هغه کسان دي لا یشهدون الزور چې هغوی نه د حاضرېږي اشتراک نه کوي مشارکه نه کوي نه لمانځي نه تجلیل دغسې درواغجن مواقع دغسې د ټګۍ برګۍ فریب چل حیلې او نیرنګ نه ډک مناظر او محافلو کې هغې اشتراک قطعا نه کوي نو ځکه دا د مؤمنانو صفت دی او هغه څوک چې حاضرېږي البته د ایمان به د هغوی نه منتفي وي کېدای شي یو عالم امام قرطبي سره مخالفت وکړي هغه وایي چې زه پکې څه مشکل نه وینم نو بیا احادیثو ته راځو که یعنې مطلب دا دی چې دا یوازې امام قرطبي او هغه د پیغمبر علیه السلام قول هم دی پیغمبر علیه السلام حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې قدم الرسول صلی الله علیه وسلم المدینه ولهم یومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكما بهما خيرا منهما پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته تشریف راوړي او د مدینې بعضې نامسلمان استوګن
دوه ورځې لمانځي پیغمبر علیه السلام پوښتنه کوي چې دا تاسو څه کوئ هغه وایي چې دغه موږ د جاهلیت دوه اخترونه دي لمانځي همدغې حدیث نه ملا علي قاري چې هغه یو مستند محدث دی هغه وایي چې دغه دواړه ورځې نوروز او مهرجان دي د پسرلي آغاز او د مني آغاز نو دا یو بل دلیل دی چې نورو هغه کې بیا ځینې علماء په دې لیکل کړي په دغه حدیث باندې هغه وایي چې دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ترتیب بهتري ورځې دي یعنی بهتر په دې معنی نه مثلا په دوه قلم دا یو قلم په ترتیب ډېر ښه خو دا په دې معنی چې زه ایستم شو دا ساتم دا ماته ډېر ګران ده ډېره ته زیاده خدا هم ځان سره ساتم یعنی دا مطلق رد نه دی یو فکر نظر صحیح شو نو د طرف هغه د دې طرف چې د مسلمانانو عملی ژوندۍ ته ګورو د صحابه کرامو عملی ژوندۍ ته ګورو چې آیا د هغې نه وروسته د مسلمانانو په تاریخ کې کم از کم یو ځل هم دا شی لمانځل شوی ولو که په یو مرجوح قول سره هم وي په یو مبذول قول سره هم وي یعنی یو شی دی مستحب دی یو فرض دی کېدای شي یو وخت کې خو مستحب هم قرار ونیسي که نه یو مباح امر هم قرار ونیسي نو د هغوی فهم د احادیث نه ډېر قوي و نسبت موږ ته چې مثلا څوک په دې باندې رد کوي یا په دې باندې رد لیکي او یا مطلب ځان ته د رد حق ورکوي چې دا مطلب دا دی چې دا بهتري او غیر بهتري ده یعنی دا ورځې بهتر نه دي البته دا دوه نورې ورځې بهتر دي نو د هغوی په ژوند کې که بهتري دې ته ویلی وی نو کېدای شو کله کله دې ته جواز ورکړی وي یا چې د مسلمانانو په تاریخ کې کله چا هغه ورځ لمانځلې نو دې ورته دا اجازه ورکړې وی چې خیر دی پیغمبر علیه السلام خو چونکې اجازه ورکړل شوې ده اسلامي فتوحات چې کله سي ول تاریخونه لیکي چې کله اسلامي فتوحات وصول ایران ونیول څه په دغه ځکه دا نوروز په مسلسل یا نوروز په مسلسل چکر تاسو دلیل نه لرئ باندې که تاسو دلیل لرئ او کله دا مقیم وي تاریخ واري پېښ کولی شي ما سره دلایل شته درته دلایل وایم چې دا ورځ تحریموم د قرآن په رڼا کې د حدیث په رڼا کې تحریموي اما ویل کېږي چې په ایران کې د اسلامي فتوحات نه وروسته هم ایران وایي تاسو کنه ایران وایي تاسو ایران په خپله اهل تشیع مرکز دی او هغلته په خپله د دې اساس او آغاز یې نظر شوی دی او ډېر بخښنه غواړم استاد ایران په د صفویانو له دورې وروسته تشیع ته ووښت هغې نه مخکې خو اهل سنت تصوف پکې واکمن وو عرض کوم استاد محترم چې تاسو په دې کې البته کوم مستند قول وي یا د یو عالم وي او یا د یو مفتي وي یا مستند تاریخ وي نو هغه بیا مورد اعتبار کېدای شي البته څومره چې اسلامي فقهاو لیکلي څومره چې مورخینو لیکلي حتی مورخینو هم دا تحریم کړي فقهاو دا هم تحریم کړي ځینې نور ته امام زیلعي تحریم کړي مشکات د مرقات شرح د هغې تحریم کړي او المعبود د ابو داود شرح د هغې تحریم کړي ابو حفص الکبیر دا تحریم کړي دي د ټولو بل نو بدایع صنایع للکاساني رد المختار ابن عابدین دې ټولو دا ورځ تحریم کړي یو راځو تاریخ دا تاریخ کې شاید استاد په دې ردونه کې شاید تاسو سره زه یا بل څوک موافق سي یو څوک چې حنفي مذهب باندې مور لري خو نن سبا ځینې خلک داسې دي چې هغوی مذاهب نه مني وایي چې موږ خپل قرآن او سنت نه فهم اخلو یا د اصحابو ژوند ته ځو نو هغه ته شاید دا قول ډېر اعتبار نه لري هغه کس ته تاسو هغه کس څنګه فرق کوئ چې د قرآن او سنت نه مستقیم فهم خو هغه د دې بحث حوصله نه ده چې اوس موږ هغې ته لاړ شو چې د قرآن او سنت نه فهم په اهل اصول کې نه اخلي هغه بېله مسله ده راځو دې ته چې په دې کې موږ سره قطعا مستند نه قول شته نه فعل شته نه عمل شته ولو که د قیل په لفظ سره هم وي کوم روایت هم موجود نه لري تاسو ویل استاد چې اصحابو دا لمانځله زه دلته دوه نظر لرم یا دوه پوښتنې دلته رامنځته کېږي یوه دا چې ښایي اصحابو علاقمندي نه لرله د موضوع سره هغوی ډېر کارونه نه کول خو دا په دې معنی چې دا حرام دي چې هغوی نه دي کړي که دوی صراحتا دا رد کړي بیا موافق شو نو دا یو بل دلیل ما چېرته ولوست چې امام ذهبي د حضرت معاویه له هغه قول لیکي چې هغه نوروز ته اجازه ورکړې وه هغه لاس شیان کړي ول چې یو ساتلو نور یو کې د نوروز د جشن د لمانځلو اجازه هم ده یعنی حضرت ابو حنیفه خو امام معاویه یو څوک چې امام کاتب د وحي و د مسلمان امیر و حاکم هغه داسې یو قول راځي کېدل دې باره کې دغه الفاظ مورد د اعتبار ځکه نه وي چې تاریخ مستند شی نه وي تاریخ ځکه ډېر زیات مورخین داسې دي بعضې حوادث او واقعې او احداث داسې ذکر کوي چې هغه اصلا شتون نه لري زه دغه ورځ اصلا داسې دا یو عادي ورځ نه ده دا لمانځل یو عادي ورځ نه دي دا د یو اختر په شکل باندې لمانځل دي نو کله چې ته یو شی تجزیه نو هغه باید یو اصل نه په پیروۍ سره دا کار وکړي چونکې په دې کې موږ په اصل کې لکه تاسو فرموده په خپل ځای باندې البته صحیح ده کېدای شي تاسو به دا قول یا چېرته اورېدلی وي یا به چېرته کتلی وي خو
دا د هغه دلایلو په مقابل کې چې قرآن لري، احادیث لري، فقهای لري، د اسلام منورین او روشنفکران لري، د هغې په مقابل کې دغه قول البته خاص و قاشاک هم نشي کېدی. او ځکه دا قول اصلا کومه فکر کوم چې مستند البته مستند تاریخي، مستند مطلب د پیغمبر علیه السلام سیرت یا د صحابه سیرت یا د مسلمانانو کړي دا په دې کې نشته دی. اوس که موږ وایو چې په دې کې مطلب دا دی چې کړي دي صحابه نه دي کړي، چې صحابه نه دي کړي زموږ ته د صحابه ژوند بل مشال دی، هغه موږ ته د پیروي وړ دی کنه. ځکه الله تعالی فرمایي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صحابه تعالی پاک فرمایي چې تاسو وروسته تر قیامت پورې څومره مسلمانان راځي که تاسو په نقش قدم سل په سل کې تاسو پر رنګ نو هغه صحیح مسلمانان دي. او که معمولی هم پکې کې څه کجی او انحراف راځي نو هغه به تاسو په شان دي. نو بنا دې ته موږ شرعي بڼه نشو ورکولی. یوه خبره دا که هر بل رنګ ونیسي دا په یو لوی کچه بازل کېږي. دا فردي مسله نه ده، اجتماعي مسله ده. په دې کې ډېر زیات خلک لتاړ دي، دخیل دي او هغه ټول هغې ته په همدغه تقدس په بنیاد باندې ګوري. هغه څوک چې نوروز لمانځي تاسو د هغه نه پوښتنه وکړئ هغه په کوم نظر لمانځي. عرض کوم اوس سخي صاحب روضې ته تاسو لاړ شئ، هغه څوک چې په دې مجلس کې په دې محفل کې یا د سخي صاحب د جنډې په پورته کولو کې برافراشتګۍ کې مثلا هغه اشتراک کوي، هغه وایي چې زه په دې خاطر راغلی یم چې زما دا کال الله پاک مبارک کړي. نو ته وګوره دا د کوم نیت دی. هغه وایي چې الله پاک ما ته خیر او برکت راورسوي. د دې په ځای باندې چې هغه خیر او برکت دي هغه الټا په دغسې ځایونو کې هغه نور د لعنت سبب کېږي. دیني جنبه ورکوي د خلک یعنې هغوی خپله هغه مشارک چې کوم دی هغه څوک چې اشتراک کوي تاسو د هغه نه پوښتنه وکړئ چې ته په دې کې دا کار څه کوې. هغوی په دې خاطر باندې چې که زه دا ونه لمانځم نو زما ټول کال په غم کې، په فقر کې، په افلاس کې، مشکلاتو کې، تکالیفو کې تېرېږي. او بنا هغوی ته د خپلو اسلافو نه دا خبره توصیه شوې ده چې دا ورځ باید تاسو حتما وجوبا ولمانځئ، ځکه چې تاسو ټول کال د دې ورځې په خوشحالۍ باندې بنا دی. که چېرته تاسو دا ورځ ونه لمانځئ، په دې ورځ کې تاسو خوشحالي ونه کړئ، نو ټول کال د تاسو کېدای شي یا په رزق کې کمی وي یا نور مشکلات وي یا مطلب دا دی چې تاسو د ژوند نور اړخونه په دې باندې متاثر شي. نو زما په ان په دې ورځ کې هر څوک چې اشتراک کوي هغه په دې نیت باندې اشتراک کوي چې دا زما عقیده، زما ایمان، زما فکر، زما ایډیالوژي او زما اسلامي اصل همدا تقاضا ده. زه دا باید وکړم تر څو پورې چې زما الله خوشحاله شي، تر څو پورې چې زما ژوند ښه شي، تر څو پورې چې آینده 12 میاشتې زما ښې تېرې شي. نو د هغه فکر ته تاسو داخل شئ، هغه ورته دیني جنبه ورکړي. نو بناء قرآن، احادیث، فقها دا شی تحریموي. استاد که څوک په دغه شکل نوروز لمانځي لکه تاسو چې وویل د هغو حکم څه وي د اسلام نه؟ د اسلام د نظره هغه مطلق د کفر پیروي ده، مطلقا د کفر پیروي ده. په دې کې ما تاسو ته مخکې آیت ولوسته که نه، احادیث مو ولوسته پیغمبر علیه السلام. حکم څه ده؟ حکم یې هغه څوک اعتقادا وي کافر کېږي. اعتقادي اعتقادا څه معنی؟ مطلب دا عقیده ولري چې که زه دا ونه لمانځم نو ګناهګار یم، په دې نیت باندې دا سړی کافر کېږي. او که په دې نیت لمانځي چې یاره زه صرف تفریح کوم، تفریح کې بیا د فقيه یو قول دی عبد المعبود کې د حسن بن منصور الحنفي یو قول دی، هغه وایي چې من اشترى فيه شيئا لم يكن ليشتريه في غيره او اهدى فيه هديه الى غيره فان اراد بذلك التعظيم اليوم كما يعظمه الكفر فقد كفر، وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه وبالإهداء التحاب جريا على العادة فلم يكن كفرا لكنه مكروه كراهة التشبيه بالكفرة وحينئذ فيحترز عنه. أغوي شيء كثير تيوصله فمدين يبان دا والمازي يعني لو هدية چاته ورکی دسی هدیه چاله نارمل عادي ورزو کې دا کار وکړو، خو د دې ورځې په دومره تجلیل سره په هغه احترام سره ورته قایل دی لکه څنګه چې هغه فارسیان قایل دي، لکه څنګه چې مشرکین قایل دي. په همدغه هوبهو همدغه شکل باندې هدیه واخلي، په همدغه شکل باندې هغه عمل کردو کې بل ته هدیه ولېږي نو دی کافر کېږي. خو که په دې نیت نه وي چې هغوی ټول کړي ده د هغوی سره زما کار نشته دی، زه دا په دې نیت کوم چې صرف هسې زما دپاره یو خوشحالي ده، یو تنزه ده، یو تفریح ده. نو د تفریح په حد کې بیا هغه کراهت التشبیه بالکفره دا مکروه دی او کراهیت یې په څه بنا باندې چې د کفارو سره یو قسم تشبیه ده. په دغه ان کې بیا هغه د کراهیت حکم دی. یعنې هغه څوک چې دا د طبیعت د تازه کېدو لپاره او د یو فرهنګي جنبه ورکوي او لمانځي هغه هم جواز نه لري، بلکې د کفارو سره د تشبیه د مخنیوي لپاره هغه حرام شوی ده. بیا به یې ضروري شي نو ځکه هغه چې فیحترز عنه دې باندې اشتراک وشي. افغانستان کې چې موږ اکثره خلک وینو استاد
طبعا الناس خلک هم څه چې هغه ته ډېره قینوي جنګه ورکوي لکه کابل کې څو کاله پخوا د بي بي سي راپور په اساس ځینې خلک داسې وایي چې اور یې لګولی و په هغو باندې ټوپونه وهلي وو. طبعا هغه سیل لمانځه لکه څنګه چې د زردشتیانو په عصر کې لمانځل کېده دا تر ډېره دیني جنګه لري. دا یو اړخ د ټولنې ده. ځینې خلک چې هغه یوازې فرهنګي جنګه ته ورکوي وایي چې محیط فضا او هوا تازه کېږي، ځمکه شنه کېږي، کال نوی کېږي، نو موږ یو تفریح کوو. دا دویم طبقه د ټولنې ده چې هغه کې تاسو حکم وویلې چې دا هم تنزیه یعنې د کفارو سره د تشبیه لپاره یو اصل دی چې لپاره تشبیه یعنې د اطلاق کفر ورته نشو ویلی، بخښنه غواړم کفر نشو ویلی، خو چونکې د کفارو سره تشبیه ده او دا تشبیه په خپله یو مکروه عمل دی، یو ناروا عمل دی که نه. اسلام د دایرې نه بار کېږي نه، خو البته درته موږ ویلی شو چې چونکې ته د کفر تقلید کې د هغه پیروي کې د هغې سره شباهت لري، نو دغه شباهت په تا باندې بیا حرام دی. خو نن سبا په افغانستان کې اکثره خلک چې نوروز لمانځي هغه د فارسي تعظیم لپاره، زردشتي تعظیم لپاره طبعا نه لمانځي، واضح خبره ده. دا په هغه تقدس ورته قایل دي او تر ډېره یو سوچت فرهنګي نظر هم ور ګوري، یعنې یو نوع دیني او فرهنګي امتزاج یې بللی سو. په دغه شکل کې په دغه صورت کې تاسو په نظر حکم به څه وي؟ ښه، دې باره کې زه باید عرض وکړم چې په دې کې د فقهاو د ټولو جامع نصوصونه په استفادې سره چې البته کېدای شي ټول سړی ونشي لوستلی، نو د هغې نه په استفادې سره مطلق د دې حکم د کفارو سره یو قسم تقلید دی، پیروي ده، لکه پیغمبر علیه السلام چې فرمایي لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل او حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. تاسو کې به خامخا داسې خلک پیدا کېږي چې هغه به د کفارو پیروي کوي، البته سل په سله کې به کافر نه وي، مطلق د اسلام د دایرې نه به بهر نه وي، لیکن د هغه عمل کار به د کفارو سره مکمل شباهت لري. نو د دغه شباهت په درلودلو سره دا مطلق عصیان او نافرماني د اسلام کې داخليږي او دا سړی مطلق ګناهګار دی. بیا هم استاد